نو د مور و پلار اولنۍ ذمهواري دا ده چې کله بچی زندګۍ لرالی بچی مابین لرالی بچی کور ته رالی نو بیا د مور و پلار زندګي باید چې په احتیاط کې سي مور و پلار د خپل حیا حفاظت وکړي بیا بچی په خپله د خپل حیا حفاظت کولی سي او په دویمه درجه کې پکار دا دی چې مور و پلار د بچی په نرمي باندې تربیت وکړي بچی ته په نرمه باندې هر سهار نصیحت که بچی مدرسې لځي که بچی اسکول لځي که بچی کالج لځي که بچی یونیورسټۍ لځي که هر ځای لځي په کار دا دی په ورځ کې پلار یو څه خبر ورته وکړي چې بچی موږ مسلمانان یو او زموږ دپاره حیا بهترین عمل دی بچی دا ځایو لځي د خپل ځان حفاظت کوه بچی د دې چا سره تعلق مه ساته د داسې چا سره مه کښېنه بچی د خپل ټلیفون خیال ساته د خپلې زندګۍ خیال ساته د خپل ماحول او د خپل محفل ډیر خیال ساته په ډیر نرمي سره بچی ته خبره کول او که چیرې په نرمي باندې هم هغه بچی نه پوهېږي نو بیا د مور و پلار ذمهواري دا ده چې د هغه بچي سره سختي کول بیا به د هغه بچي سره ته ډېره سختي کوې او هغه بچی به په سختي باندې راګرځې د هغې بچي د زندګۍ به حفاظت کوې په دې به نه خوشحاله کېږي چې زما بچی په پلانکي اسکول کې سبق وایي په دې باندې به نه خوشحاله کېږي چې زما بچی زما لور په پلانکي یونیورسټۍ کې طالبه ده په دې باندې دا د خوشحالۍ خبره نه ده بلکې ته مسلمان یې ستا پلار مسلمانو ستا تعلق د مسلمان ملت سره دی ستا د حیا او ستا د زندګۍ حفاظت دا ستا بهترین زیور دی دا ستا بهترین حفاظت دی ورنه که په دې باندې خوشحاله سوې صرف په دې نامه باندې ورته ناست دی بېغمه ورته ناست دی چې زما زوی په پلانکي کالج کې سبق وایي او زما لور په پلانکي یونیورسټۍ کې سبق وایي بیا نن سبا د دغه کالجونو د یونیورسټۍ حالات ستاسو د غوږو د میډیا پر څپو باندې راځي چې څه حالات دي زما په الله قسم چې هغه صرف د درندګانو محفل دی بس چې کوم څوک معلم دی هغه درنده دی چې کوم څوک محافظ دی هغه درنده دی چې کوم څوک د یونیورسټۍ ذمهواره دی هغه د دې ټولو لوی درنده دی او ته د خپله معصومه بچی د دې درندګانو مابین ته ورشوک بیا ته د هغې د حفاظت غم خوره او بعضو می گویی دامن تر مکن هوشیار باش هغه بچی پلار ته وی اندرون کعر دریا تخت بندم کرده ای پلاره ودې تړلم پر تخته باندې او دریاب ته دې ورغوټه کلم بعضو می گویی دامن تر مکن هوشیار باش اوس ګیلې راسه کوي وازوی چې لمون در سه لوده نسی او هوښیاري کوه چې څوک خپل بچی په دریاب او په سیلاب کې غوټه کړي بیا د هغې څه دا ګیله نسي کولی چې بچی لمون چې در څه نوده نسي ما درته ویل دغه یونیورسټیانې او دغه کالجونه که چیرې تاسو خپل بچان دې ته ورشوکئ دا صرف د بې حیایۍ اډې دي په خدای قسم اوس دې حال ته رسېدلي دي چې د زناګانو کارخانې دي دا زه په دې کې څه مبالغه نه کوم نه د دې سره زما ضد دی تاسو په دې اوس نږدې شپو کې تاسو د میډیا پر څپو باندې وینئ چې په یوه یونیورسټۍ کې دا 500 زنانو خالي د زناګانو ویډیوګانې د دې یونیورسټۍ د مشر په ټلیفون او په جیب کې پرتې دي په هغې کې د هغې هغه بې حیا او لس د بدن تصویرونه چې په هغې باندې بیا دی دا هغه زنانې بیروي چې ګوره که ته زما پر کینه باندې نه وچلیږې زما خواهش نه کې پره زما د دوستانو خواهش نه کې پره زما د انډیوالانو خواهش نه کې پره او زما د زړه غوښتنې نه کې پره زه ستا ویډیو زه ستا تصویر دستي پر نیټ باندې ورکوم بیا به په ټولو دنیا کې ته رسوا یې بیا د هغې دغه حالات دي او بیا هلته بېدیني ده هلته بېحیایي ده او یو څه بچی چې کومه معصومه بچی ته د دې بېدینۍ او بېحیایۍ او سیلاب ته ورغوټه کې او بیا د هغې د حفاظت د هغې د عصمت او هغې څه سړی شکوه او ګیله نسي کولی چې بچی ولې داسې در څه اوس نو ما درته ویل مجرم په ټولو کې فلار دی چې هغې خپل بچی بې جلوه پرې شوی هغې خپل بچی آزاد پرې شوی نه د هغې د ورځې پوښتنه شته نه د هغې د شپې پوښتنه شته نه د هغې د سهار پوښتنه شته نه د هغې د ماښام پوښتنه شته نه د هغې د محفل پوښتنه شته نه د هغې د مجلس پوښتنه شته نه د هغې د ټلیفون معلومات شته نه د هغې د مجلسانو څه خبر شته بیا خو دغه حالات راځي او بیا خو د دغه حالاتو سره کورونه مخامخ کېږي بیا خو د پلار عزت د پلار ناموس د پلار شمله او د پلار هغه صفایي هغه ټوله د مخه او ما درته ویل په دې کې د بچي څه دغه قصور نسته په دې کې مجرم ټوله پلار دی
پلار د دې بچي د رضا کولو دپاره د دې بچي د خوشحاله ساتلو دپاره خپل رب ناراضه کوي او د رب بیا دا قانون دی چې د کم چا دپاره د رب ناراضه کوي اولنی عزت یې الله تعالی په هغه چا باندې پورته کوي تا د بچي دپاره رب ناراضه کوي رب ستا عزت ستا د سر شمله په دې بچي باندې پورته کوي بیا به دا بچی داسې زندگی تیروي چې د هغې په خاطر به ستا عزت هم ختم سي ستا عفت او ستا پاکدامني به هم ختم سي او بیا به ته د ډېرې شرم او د ډېرې حیا سه معاشرې ته سترګې ښکاره کولی